بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې یو چا زما ډیر مال او جایداد لاندې کړی دی، قبضه کړی دی، هر څه کوشش مې کړی دی خو دی نه رایله کوي. آیا د ده مرګ زما دپاره څنګه دی؟ جامع الفتاوا جلد نمبر 8 صفحه نمبر 351 هغه لیکلي دي چې آیا که چیرې ته هغه مړ کې نو بیا به ته به خپله د مرګه څه بچ سې، او آیا ته چې هغه مړ کې بیا د هغه مال او جایداد څه ګټه اخیستلی سې؟ بلکل یې نسې اخیستلی. نو لهذا داسې حرکت هېڅکله مه کوه، بلکې قانوني کاروایي ورسره کوه. په حواله سره د فتاوای محمدیه جلد نمبر 18 صفحه نمبر 319. محترمه، پر مځکه، پر مال او پر جایداد باندې باید داسې جګړې ونه سي چې هغه قتل ته ورسېږي. موږ لیدلی دی چې پر معمولي شي مړي سره وکړي، بیا د هغه څه وروسته یعنې د یو 50,000 پر یو شي باندې داسې ځای ته سره ورسېږي چې بیا 50 لکه روپۍ ځینې ولاړې سي. نو په کار داسې نه ده چې داسې کاروایي وکړې چې بیا نه ته د مال څه ګټه اخیستلی سې، نه د مځکې څه ګټه اخیستلی سې، نه د جایداد څه، چې بیا پټ پټ ګرځې یا ورکې د کوره څه په خپله ښه هم نه راولې. په کار دا ده چې د تحمل څه کار واخې، په جرګو په ذریعه، د حکومت په ذریعه داسې کوشش وکړي خپل حق وصول کړي. والسلام.